ضروري خبره ده ته کومه غدا ده چې زمونږ په دې کلي کې دا ډېر د غریبانو کلی دی خو عجیبه دا ده چې کله واده وي نو د مسلمانانو اصول دا دی چې خوشحالیانې راشي الله ته سجدې کوي چې یا الله شکر دی چې الله زوی راکړه بیا وله واده برابر کړو بیا دومره پیسې دي چې زوی له مې واده وکړه زمونږ دا نقصان دی چې موږ خوشحالي راشي موږ د الله مستي کوو د هغه الله نافرماني کوو چې کوم الله را باندې خوشحالي راوستې ده د ټولو ملګرو ته دا وایم چې هر هغه سړی چې واده کوي او داسې ګانې وایي چې ټول مقصود آباد یې اوري د دې ډوډۍ له مه ځئ زمونږ د فقه کتاب د هدایت وګوره هدایت کې لیکلي دي هر هغه سړی چې په پروګرامونو کې ګانې کوي دا فاسقان دي د دې ډوډۍ له مه ځئ او که ډوډۍ ته ناست وي او داسې ناروا شروع شوه څادر به وګکوزه ځکه زمونږ دین د جوړ او د توړ دین دی د جوړ والو سره به جوړ ساتي او د توړ والو سره به توړ ساتي زمونږ پیغمبر علیه السلام وایي د ایمان بنیادی کړۍ دا ده چې څوک د محبت قابل د هغې سره محبت کوه او څوک چې د الله او د رسول نافرماني کوي د هغې سره بغض کوه او زمونږ رازق الله ده زمونږ رازق انسانان نه دي او په دې باندې سړی د خپل ایمان په خوږو باندې پوهېږي چې ځینې ګناهګارانو سره د الله دپاره بغض کوي بله دا د زما ورونه حدیث کې راځي هر څوک به الله معاف کوي خو هغه څوک الله نه معاف کوي چې هغه علل اعلان ګناهونه کوي دا علل اعلان ګناه دی چې په کورونو کې مریضان دي په یو کور کې یو ورځې دوه جنازې دلته زموږ ملګري دي په یو خاندان کې دوه مړي په یو ورځ وشو او دومره زموږ زړونه سخت شوي دي چې خلک چې د جنازې په کټونو پراته دي کرونا موږ نه داسې ملګري وړي دي چې موږ هسې ډانچې پاتې زموږ زړونه ختم دي او دا غوږونه هم نیغ نیولي دي چې کوم ځای کې د جنازې اعلان وي او یاره خلک داسې ډیګونه لګوي لکه داسې د څوک مړ دي موږ ټول یو خلک دي زموږ غم یو دی زموږ خوشحالي یو ده زموږ په خبرو را سره بغض ونه کوي خو په دې خبره سخت خفه کېږو چې یو سړی ګیرم پرېږدي ځان ته مسلمان هم یو چې واده راشي نو 3 ورځې هغه ډیګونه راوستي ټول کلی قرآن درسونه د غوږ نه ږدي موږ یو ورځې بخاري ولې یو سړی راغی موږ ته دا خبرې ولې کوي دا د حیض مسلې ولې کوئ موږ نه مقاره رجا ظالمه موږ د پیغمبر علیه السلام حدیثو موږ ته قارېږي او دا ډیګون والا جګانې وایي او دا شین خالد الیادی دې ته ول نه وایي تاسو ولې دا ناروا کوئ ټول کلي دغاګانې اوروئ الله دې زموږ ملګرو ته هدایت وکړي الله دې دې خلکو کې د الله یره پیدا کړي دا ناجایزې بیا نه کوي چې چا کړي د الله دې معاف کړي